زمونږ ستاسو ډېر زیات خلک تاسې به هم لیدلی وي او تاسې ته به هم معلوم وي چې هغوی د خپل اولاد په انتظار باندې ناست دي. په خپله باندې کار نه کوي، په خپله باندې زحمت نه وباسي، په خپله باندې د رزق لپاره تپ و تلاش نه کوي، بلکې په دې انتظار ناست دي چې سبا به زما دا وړوکی بچی دا رالوی شي د خیره او تعلیم به وکړي، کاروبارونه به وکړي، پیسې به راوګټي، بالاخره زمونږ دا ژوند به جوړ شي. زما په نظر باندې دا یوه لویه سادګي ده چې موږ تاسو یې کوو. یو وخت کې ما هم دا فکر کوو، خو چې ومې کتل په ټولنه کې ډېر زیات خلک داسې دي چې هغوی د خپل ټول عمر او د خپل ژوند یې برباد کړی د دې په خاطر باندې چې سبا به زموږ اولاد زموږ په درد باندې ولګېږي، خو داسې نه دي شوي. تاسې به هم لیدلی وي یو نفر ده زه یې پېژنم چې ماشاءالله بې شمېره زامنې دي، خو دا یو زوی یې هم په درد باندې نه ده لګېدلی. په ځای د دې چې دغه اولاد دغه زمن راولګېږي، د خپل پلار عزت او احترام وکړي، سرچپه د اولاد لګیا ده وایي دې پلار موږ ته څه کړي دي په دې خپل ژوند کې. څومره بد کار وشو چې ته د یو چا په انتظار باندې ناست او سبا ته هغه نفر ستا په درد هم ونه لګېږي. په درد لګېدل خو څه کوې چې تا پسې بیرته بد رد شروع کړي، ستا احترام به نه کوي، ستا ژوند به نه در جوړوي، له تا نه به تښتي، له تا نه به ځي او حتی تا ته به دعا به هم زړه نه غواړي. نو څه شی وشو؟ هم خپل ژوند برباد شو، هم د اولاد ژوند برباد شو. موږ تاسو ته نه دي پکار چې په دغه خوشباوري باندې د خپل ژوند هم برباد کو او د اولاد ژوند هم برباد کو. دا خوشباوري ده، ځکه هیڅ چا سره هم دا تضمین نشته، ګرنټي نشته چې دغه اولاد به حتما د ده په درد باندې لګېږي. ما ته هم دا معلومات نشته او تاسو ته هم دا معلومات نشته او هیڅ چاته دا یو الله خبر ده چې دغه اولاد به سبا ته نیکسالي وي او که به نه وي. دا اولاد به زموږ ستاسو خیرخوا وي او که زموږ ستاسو دښمن به وي، دا یو الله ته خبر معلومه ده. بس په همدې خاطر باندې زما تاسو ټولو ځوانانو ته، هوښیارانو ته دغه نصیحت ده چې په هیڅ وخت کې هم د اولاد په انتظار باندې د خپل قیمتي عمر مه ضایع کوئ. د دې پر ځای باندې کوشش وکئ چې اول خپل ژوند جوړ کړئ او بیا د اولاد ژوند لپاره هم یو څه وکړئ. دا والله که ماته خوند راکوي که نه چې زه ژوند جوړ نه کړم او غریب واوسېږم، په جنجالونو کې راګیر واوسېږم او توقعات بیا له خپل اولاد نه وکړم آینده کې چې زه خپل ژوند جوړ نه کړم، د اولاد ژوند به جوړ نه کړم، هغه به څنګه آینده کې خپل ژوند جوړ کړي؟ هغه به آینده کې زما څه مرسته وکړي؟ څه کومک به زما وکړي؟ د دې پر ځای باندې بهتره دا ده زما په نظر باندې چې په هیڅ وخت کې هم نه خپل ورور ته، نه خپل پلار ته، نه خپل زوی ته باید په انتظار کیننو، ځکه دا عمر ډیر زیات قیمتي ده. دا موږ تاسو چې په پښو باندې نه درېږو، دا پرمختګ چې نه کوو، دا زموږ ستاسو دا ستونزې چې نه حلیږي، د دې یوه عمده وجه دا ده چې موږ تاسو دا عمر خپل بربادوو، له عمر سره لوبې کوو. کله چې زموږ ستاسو ژوند جوړ نه وي، زموږ ستاسو د اولاد ژوند به څنګه جوړ شي؟ لږ باید له فکر نه، عقل نه کار واخلو که نه، چې موږ تاسو د خپل ژوند برابر نه کړو، د اولاد ژوند به له کومه بیا اولاد ته به څومره ستونزې جوړې شي، څومره کړاوونو سره به هغه مخامخ وي. خو چې موږ تاسو حد اقل یو تادو ورته کیدو، یو بنیاد ورته کیدو، یو کار ورته روان کو او آینده کې هغه له ځانه سره مصروفه کړو، نو څومره به ښه دغه اولاد به ژوند برابر وي، چاته به محتاج نه وي. او بل دا ده چې زموږ سره به مینه او محبت او اخلاص وي او د زړه له کومې دعا کوي چې یا الله شکر د پلار الحمدلله الله جل جلاله داسې یو خیرخوا، داسې یو بهترین پلار الله جل جلاله را کړی ده چې زما هم یې تربیه کړې او هم یې راته یو کاروبار برابر کړی. دا ضروري خبره ده چې موږ تاسو خپل اولاد ته باید دعاګانې وکړو او همدارنګه باید موږ تاسو د خپل اولاد تربیه وکړو. دا مهمه خبره ده، خو ګورئ د دې نتیجه یقیني نه ده. موږ په الله جل جلاله باندې ښه ګمان کوو چې انشاء الله زموږ اولاد به نیکسالي وي په آینده کې، ستاسې اولاد به هم انشاء الله نیکسالي وي.
خو دا چې موږ د خپل ځواني د خپل قیمتي عمر دا ټول په دې سوچونو خوشباوریانو کې برباد کو او تیری کو چې سبب اولاد را لوی شي او داسې به کاروبار دا فقط خیالات دي دا خیالات دي په دې کې باید موږ تاسو د خپل قیمتي عمر ضایع نه کړو د دې پر ځای باندې وړوکی کاروبار انشاءالله که موږ تاسو روان کو او دغه اولادو ته یو څه مهارتونه ور زده کو چې آینده کې انشاءالله دوی په ښه طریقه باندې د خپل ژوند پر مخ باندې بوځي نو دا به ډېر ښه هغه کارونه چې موږ تاسو یې په کولو باندې شرمیږو څنګه اولاد نه تقاضا کوو له اولاد نه دا تمه لرو چې آینده کې دوی انجام کړي خلک دي که نه په غریبي باندې تاسو هم لیدلي په دې وطن کې متاسفانه په غریبي باندې څنګه کېږي شرمیږي په کاروبار کولو باندې شرمیږي خو په سوچونو کې دا ګرځي چې بس د اولاد به راغټ شي که نه او دا اولاد به دا کارونه انجام کړي ناممکنه خبره ده ما مخکې هم ویډیوګانو کې ویلي او بیا هم دا خبره تکرارومه چې دا ډیر ښه راځي چې موږ تاسو د خپل اولاد له خپل ځان سره په خپل کاروبار کې ځان سره مصروفه کړو د مثال په ډول یو نفر مستری ده خپل اولاد د ځان سره مصروفه کړي هم به له بدو خلکو نه بچوي صحیح شوه او هم به په ښه طریقه باندې ته روزنه وکړی شي د وخت په تېرېدو سره به د یو لوی سړی جوړ شي انشاءالله که څوک دکاندار وي اولاد د خپل ځان سره په کاروبار کې مصروفه کړي که یو څوک یو څه خپل کاروبار روان کړي مثلا مکتب یې جوړ کړی ده یو کورس یې جوړ کړی ده یو بل سوپر مارکیټ اولاد د ځان سره پکې مصروفه کړي اولاد د مفتخور نه عادت کړي چې بس کرا کښېنه زه یې ګټم کنه پلاران داسې هم مخکې روان دي دا هم زما په نظر باندې مناسب کار نه ده نو د دې ټولو خبرو لنډیز او خلاصه دا شوه چې که چیرته موږ تاسو کار وکړو زحمت وباسو اول خپل ځان په پښو باندې ودرو او د اولاد لپاره هم څه وکړو نو دا تر ټولو غوره او ښه طریقه ده په دې سره موږ تاسو عزتمند کیږو که چیرته مو اولاد په درد باندې ولګېده ډېره ښه ده که ونه لګېده حد محتاجه خو به نه یو که نه چاته خو به ملاس وږد نه وي که نه صحیح شوه او که چیرته موږ تاسو په خپله کار ونه کړو او زحمت ونه باسو او اولاد ته کینو په انتظار باندې هغه هم داسې یو څه په انتظار کینو چې هغه مجهول ده اصلا یقیني خبره نه ده نو دا به ډیره یو بده خبره وي فرضاً که چیرته ستا اولاد په آینده کې ستا په درد هم ولګېږي او ته په خپله باندې ناچاره یې غریب یې مریض یې څومره بده خبره ده چې موږ اولاد ته بیا هم لاسونه نیولي او یا په دې انتظار ناست یو چې ته ودرېږه اولاد به مهرباني وکړي او ما ته به یو څه راکړي تاسو په خپله په دې ټولنه کې فکر وکئ لږ سوچ وکئ وګرځېږئ هغه پلاران چې کاروبارونه یې کړي دي زحمتونه یې ویستلي دي او یو څه روان کړي دي د خپل اولاد لپاره هغوی څومره عزتمن ژوند کوي په دې خپلو کورونو کې خو هغه پلاران چې هغوی څه نه دي کړي د خپل اولاد لپاره متاسفانه د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي الله جل جلاله دې اول ما ته توفیق راکړي چې زه کوشش وکړم زحمت وباسم او د خپل ځان او د خپل اولاد لپاره یو څه وکړم او بیا دې الله جل جلاله تاسو ته هم توفیق درکړي چې انشاءالله سستی او تنبلي او د خوشباوري او په انتظار باندې کېناستل دا نور پرېږدئ او انشاءالله زحمت وباسئ او کار وکړئ